یو سړی رانه ورک شوی دی په ذات کې لټومه یې په واړه کائنات کې او نن مې درد په انتظار کې بیخي نه و نن دې خوند نه و اشنا په ملاقات کې. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ، ګل زمان بېقرار یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ بیا د صحت په جامه وي. قدرمنو یاد دې وي راغلی یم د کوواټ سیمې علاقې ته د ډېر ګرانه محترم عبدالله ظهیر صاحب سره ناستې را جوړ کړی دی. نو وخت مو نه اخلم، راځئ ظهیر صاحب ته په خپرونه کې هرکلی ستړي مه شي وایي. ډېره زیاته مننه ستاسو هم ګل زمان وروره چې دومره لرې نه راغلې او بیا چې پښتو یې وټپوم ده چې ته چې د پورې چم نه ګورې ما ته پکار دی چې سرتوره ودرېږم. نو ته د دومره لرې نه راغلې، دومره کړاو دې وکړو، مونږ زموږ ملګري ستاسو په خدمت کې حاضر یو. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه لالا. نو څه شورونه ده نه د بلا ښکلو نه ښکلی یو سړی دی، د بلا ښکلو نه ښکلی یو سړی دی ما په زړه پورې نیولی یو سړی دی او شور دومره دی په ذات کې لکه تندر خو د ځمکې په شان غلی یو سړی دی. شور دومره دی په ذات کې لکه تندر خو د ځمکې په شان غلی یو سړی دی. د بربادې زندګۍ بدل ته اخلم د ګریوان نه مې نیولی یو سړی دی. د برباد زندګۍ بدل ته اخلم د ګریوان نه مې نیولی یو سړی دی. او ستوري هم ګوره د ده په انتظار دي موده پس دلته راغلی یو سړی دی. او ای زهیره چې خفه یې چرته نه کړې ای زهیره نازولی یو سړی دی. ډېر ښه دی لالا. نور څه ده نه چې د تیارو په ښار کې اوسي او ډیوه نه ساتي عجیبه خلک دي په کور کې آینه نه ساتي. هغې زما شعرونه هیر کړه ما ته پته ده بس اوس مې په کور کې د غزلو کتابچه نه ساتي. دې خلکو ټول عمر په موږ پسې خبرې کړي خو زړه مې بیا هم دغې خلکو ته کینه نه ساتي. او بس دی پښتونه دا ټوپک او تمانچه لرې کړه خلک په کور کې اوس قلم ساتي وسله نه ساتي. او زهیره ځینې خلک جنگ په نه خبره جوړ کړي زهیره ځینې خلک زړه کې حوصله نه ساتي. ډېر ښه دی لالا. یو سړی رانه ورک شوی دی په ذات کې لټومه یې په واړه کائنات کې او نن مې درد په انتظار کې بیخي نه و نن دې خوند نه و اشنا په ملاقات کې. نن مې درد په انتظار کې بیخي نه و نن دې خوند نه و اشنا په ملاقات کې. آینې دي چې ماتېږي او جوړېږي تصویرونه دي چې راشي خیالات کې. یو سړي ته مې نن لاس ونیو خدایه یو سړي راته نن زړه راکه خیرات کې. او دا زه څنګه وخته پاتې شوم زهیره موسیقي ده چې غږیږي په جومات کې. ډېر ښه. د استاد طلبغان صاحب په موجودګۍ کې په هر طرف کې راته ته ښکارېدې په هر طرف چې مې لیده کائنات مونږ ته به څه د راز خبرې وکړي دا مړی مړی او اوده کائنات. زه ستا د سترګو نه سبق زده کوم ما ته خو ستا سترګې کتاب ښکاري ځمکه توده د اسمان اور وروي لکه راتلونکی څه عذاب ښکاري. په جوماتونو کې سندرې اورم په هدیرو کې ګډاګانې ګورم نن چې زما مړی کفن نه لري ځکه د خلکو خنداګانې ګورم. او د دې وطن نه چرته لرې زما ځان ته یو بل د سکون ځای لټوم پر دغه کلي کې خو نه شو پیدا چرته په دشتو کې به خدای لټوم. بیا به یې ویشم په دې خلکو باندې د خدای د نور نه به لمن ډکه کړم کاڼي او بوټي به یې واړه راوړم له کوهي تور نه به لمن ډکه کړم. د غم سیلۍ پر وطن بیا ګډه شوه بیا به تنکي تنکي ځوانان یوسي د رقیبانو حکومت شو خدایه هسې نه مان خپل جانان یوسي. راځئ جنډې د امن ولګوو په هر طرف کې به رڼا خوره شي دغه بدرنګ خلک به ټول ښایسته شي ټول کائنات کې به ښکلا خوره شي. او اخري شعرونه دي چې یو څو مخلصه شان ملګري ګورم چې وي په زړه باندې صفا ملګري چې ملګرتیا مې هم د نن نه وکړي او هم مې خوا کې وي سبا ملګري. ډېر ښه دی لالا. ډېر زیات ښه. ډېره مننه.